اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. آیت نمبر 61. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اکل چراش تاسو دا منافقین دا اہل کتابو، منافقان دا اہل کتابو. قَالُوا آمَنَّا دوی وی منگا ایمان راوڑ دے وقد دخلوا بالکفرین. اللہ دا داورت کئی چه دا داورت دوی ایکسپٹیبل ندا، دوی دروغ وی، دوی منافقت کئی. وقد دخلوا بالکفر حالانکہ دی ننوتیو دی مجلستا کفر سرا چکل را ننوتل نو کافران وهم قد خرجوا بی او دوی تاکی سرا وطلیو کفر سرا نو چی مجلس تراتل نو کافرانو چی مجلس نوتل نو کافرانو نو دامیس کے چکم داوکر را باطل دا چی مجلس تراتل نو کافرانو چی مجلس نوتل نو پا دیمیس کی یو داول را چی مونگا ایمان را اوڑے رہے نو دا دعوی سر دا باطل ہے. واللہ عالم واللہ تعالی خپویت بما کانو یکتمون پا خبر چی دوی ہمیشہ پٹ ساتے چی اگر دوی منافقت تے چی پا جب یو خبر او پا لکی بلا خبر. وترا کثیرا منهم اوینی بت دیر دا دوینا یسارعون فی الاسم. یسارعون دا دی مانا دا دونوال منڈوال، رننگ فار، رننگ ٹو واک، غافتہ کول. وہ کلا چی دا لفظ یو سارعون باب مفاعلہ استعمال سی نو بیا کمپیٹیشن دے پریس کی، پریس کی کمپیٹیشن مراد پس کے پس غافتہ کے کمپیٹیشن. خدا کمپیٹیشن سر پارا کئی در آکشن دا پارا نہ کئی کلا شرشاہ صحیح اس دا آکشن دا پارا کہ سڑے کمپیٹیشن کی خبر دا کہ وہ جائز کار دے نہ دا دا گناہ پا حوالہ بانی اوپر سر کمپیٹیشن کئی. یو سارعونا چی دی دا کمپیٹیشن او دا مقابلی زغاخت کئی فی الاسم دا گناہ میدان کی والغدوان اد ظلم میدان کی واکلی مسرختا خوڑن دوی کی اسرختا حرامولا ندی اوپر سر کمپیٹیشن دے پدریو شئینو کی پا گناہ کی اوپر سر کمپیٹیشن کئی پا ظلم کی اوپر سر کمپیٹیشن کئی دا حرام و پا خوراک کی اوپر سر کمپیٹیشن کئی چی حرام ما دیر پیدا کر کتا دیر پیدا کر. لبیس ما کانو یعملون دیر ناکار دے آغا عمل چی دوی کوی تسلسل سرا. لولا ینہاہم الربانیون ولن منکی دویلا الربانیون آغا خلق چیزان تا خدای خلق ہوئی. ربانی مانا چیزان تا سوئی خدای خلق ہوئی. نو خدای ہوئی کہ خدای خلق ہوئی دا خدای خلق دا ناروانا منکی ولنا دا خدای بندہ کو شناخت دا دے دا خو پیشنگلی دادا چی کم سڑے ناروا کئی نو اغی منکی نو دا کم خلق چی دی علی کتابو کی ځان ته خدای خلق وئی ربانی خلق وئی دغه ربانی خلق دی منکی ولې نه دی ناروا. لولا ینہاهم الربانیون ولن منکی دویلا الربانیون خدای خلق والاحبار احبار جمع دا حبر دا او حبر دا یهود مولا تا وئی کیا تا وئی دا یهود مولا تا ربائیس والاخبار ادوی ربائز ولدین ملکی عن قولی ملسما د خبر دوینا د وینار دوینا گناہ دا دیکھی دا گناہ خبر کئی نو خدای خلق منکی ولینا. واکلی مسرختا اد خوراک دوینا حرام لانو چی دی حرام خورینو دا خدای خلق منکی ولینا. لبیس ما کانو یسنغون دیر ناکار دے آغا عمل چی دوئے کئی. وقالت الیہودو یہودیانو ید اللہ الہ دا اللہ تعالی مغلولا دا 60 سر تڑلی شوی دی لاس دا اللہ تعالی دا 60 سر تڑلی شوی دی دا چی دی بانی تکلیف راگے نو دیوی خدای دا خیر دا ورکو نخپل لاس 60 سر ہوتا دا مونگ خیر نرا گئی دا سی شیطانانو. وقالت الیہود ید اللہ لا سند اللہ تعالی مغلولتن دا تڑشوی دی لا 60 سرا غلت ایدی دا جواب دی اللہ طرفنا غلت ایدیم دا سندا بلکہ دی یہودیانو لا سند تڑشوی دی 60 سرا دا خیر نہ بندی دوی دا خیر سکار نہ کئی.
ولعنوا بما قالوا او لعنت ویل شوی دوی باندې بما قالوا په سبب دا خبره چې دوی یې کوي الله تعالی ته دا غلط نسبت چې کوي د دې وجنه الله تعالی دوی لعناتيان کړی دي ولعنوا بما قالوا بل يدعوا بلکې دوان لا سند الله تعالی مبسوطتان دا خوارو وردی فراخ دی په دې لاسوم ورکړه کوي 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 ينفقوا اللہ تعالی خرچی خزانے خپل کې پیشاو چې څنګه الله غواړي ولا یزيدن لكثيرا منهم یقینا ذات کوي الله تعالی ډیر د دویلا ما انزل الیک ذات کوي ډیر د دویلا منهم د دویلا ما انزل الیک شی چې نازل شوی دوی ته من ربک د جانب درفستانا نو اوس دا کوم کتاب چې دوی ته نازل شوی دی هغه په دوی کې ایمان کې انکریز کول نه کوي بلکہ دوی طغیان او سرکشی او کفر جاتا ہی طغیانا دا حیثیت دا سرکشینا و کفرن دا حیثیت دا کفرنا والقینا بینهم الغداوتا اچولی دا منگا مزدوی کے الغداوتا دشمنی والبغضاء او بغض الى یوم القیامت تروز دا قیامت کلما اوقدو نارا کلچم دوی بلکڑ دے اور دا فتنی دا پارا چھ بلکڑ دے اور دا فتنی دا پارا اطفع اللہ نملکڑ دے اللہ تعالی غور ویسعون فی الارض فسادا ادے کوشش کے پزما کے دا فساد پیدا کولو واللہ لا يحب المفسدین اللہ تعالی نخو خی فساد پیدا کون کی ولو ان آل کتاب او کچر آل کتاب آمنو ایمان راوڑے واتقوا تقوی اختیار کرے لکفرنا عنهم نمونگ برشغلیو دوینا سیئاتیم واد گناہن دوی والادخلنام امونگ بداخل کرے دوی جنات النعیم باغنو تنعمتنو تا ولو انہو اکچر دوی اقام التوراتا امپلیمنٹ کرے اقامت تورات میں امپلیمنٹیشن کچری دای امپلیمنٹ کرے ہوئے تورات والانجیل او انجیل وما آغا احکام انزل الیم چی نازل شویر دویتا من ربیم دا جانب دا رب دا دوینا لاکلو من فوقیم دای بخوراک کرو دا پاس دنیانا خدای با باران پی نازل ہو لاکلو من فوقیم دا بر دنیانا بدای خوراک کرو یعنی اللہ تعالیٰ با بر وقت باران پی نازل ہو ومن تحت رجلهم ادلان د خود دوینا اللہ تعالی با دزمکنا ولا فصلون را زرغنول منهم امت مقتصدت بازیر دوینا یو ڈلدا یو گروپ دے مقتصدت اغا معتدل خلق دے اغا سری معتدل بیلنس خلق دے وکثیر منهم خدیر دوینا سا ما یعملون دیر ناکار دے آغا عمل چی دوئے کئی یا ایوہ الرسولو پیغمبرہ بلغ ارسوا بلغ مانا ارسول تبلیغ مانا رسول تبلیغ مانا رسول خبری رسول خبر کنوے کول بلغ ارسوا ما آغا احکام انزل الیکا چنازل شویر تاتا من ربکا دا جانب در افستانا نو اس دی بلغ کے پا مانا کی دودری نکتے پرتی دی یو مانا دا چھ ارسوا کامل ارسوا کامل طریقے سرا نمبر دویم ارسوا واضح طریقے سرا او نمبر دریم ارسوا ریپیٹیشن سرا بیا بیا دا خبر کوا سکوا بیا بیا کوا ذکر کہ یو دل پہ سوک نہیں پوشی پدویم دلو پوشی پدویم نہیں پوشی چی حجت پہ قائم شی چی او جی خبر خواغی او ذل کرے خونگ پہ کوئی نشو نا اللہ تعالی بیا بیا وایا چی نچا دا حضر پاتی نشی فَإِن لَمْ تَفْعَلْ كَچَرِتَا دا کارنو کفما بلغت رسالتا نبیاتا ند رسول رسالت دا اللہ تعالی واللہ اللہ تعالی یعصمک من الناس محفوظ کئیتا من الناس دا خلقنا نو یو خدا چی سمر احکام تا ترازی نو دا او رسوا پا دے کی پک اینڈ چوز مکوا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً 100% پرفیکٹ انداز سرا دا اللہ تعالی حکمنا امت تو رسول او په حجۃ الوداع کې چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا یو بریف پیش کړ یو بریف او خلاصے ولا پیش کړ او به فرمایل چې یا ایها الناس او خلقو اتدرون ایو شهر هذا تاسو ته پته راځي دا کومه میاشت چې مونږ پکې حج دراغلیو دا کومه ورځ چې عرفات کې ولاړ یو دا کوم خار چې مونږ پکې دا عبادت کوو
نو صحابه ټول جواب ورک اشهر الحرام ډیر حرمت او عزت والا میاشتا، والبلد الحرام ډیر حرمت او عزت والا شهر دی، والیوم الحرام ډیر حرمت او عزت والا ورځ ده. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. دیاوی اللہ تعالی فتاسو حرام کری دی ستاسو وینا سشے ستاسو وینا، نمبر دین ستاسو مال او پراپرٹی، نمبر دین ستاسو عزتنا حرام کری دی تاسو باندے ستاسو وینا، یعنی ځوان وینا بر چانتو ہوئی نبی زخمی کے بلا وجہ او نبی مڑے، و اموالکم ستاس مالونا نبا چا سر دوکہ کے نبا فراڈ کے نبا دروغ وائے نبا تفت کے نبا سٹیلنگ کے صحیح، و اعراضکم دا چا عزت پسی بدی خبری لکھے، یعنی چا پا عزت بانے نبا چا بانے تہمت لگے فالس چارجز، نبا اسی چا پوری مسخری کے تو مسخری وائی ذکر دا عزت مخدوش کو لگی، چا بانے بطنز نکے آئرنی چی ہوئی ورطا، چا بانے بطنز نکے آئرنی ہوئی ورطا صحیح. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا الله تعالی تاسو باندې داسې حرام کړی دی او دا داسې محترم سیدونه دي لکه دا خار چې محترم دی، دا ورځ محترم ده او دا میاش محترم ده، دا درې وړ شیونه داسې محترم دي. څه شي تاسو وینا تاسو مال او تاسو عزت دی یو بل لپاره داسې محترم دی لکه دا خار چې محترم دی، دا ورځ محترمه ده او دا میاش محترمه ده. خبره یاد شو؟ دویمه خبره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وکړه چې لا تصیروا من بعد کفارا، زمانہ بعد کافران میں جوڑے گئے، یضرب بعضکم رقاب بعض، اس مسلمان کو کفر دیتا ہوئی کہ ایمان پری دیا واپس کفر تلاشی نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائے یضرب بعضکم رقاب بعض چې دیو بل سټونه وهي مسلمان مړی دا په ایمان کې دن نه کفر دی، داسې شه دا په ایمان میدان کې دن نه کفر دار چې مسلمان قتلای، مسلمان قتلای. درېمه خبره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وکړه وی زمانه جاهلیت کې چې څومره قتلونه شوي دي او هغه خلک مسلمانان شوي دي، هغه خلق مسلمانان شوي دي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې هغه قتلونه ټول معاف دي، هغه د بدله تقاضا به نه کوي، هغه د بدله تقاضا به نه کوي. او وی فرمایل چې په دې کې د ټولو نه اولین قتل چې زی معاف کوم هغه زما د خپل کاکا د زوی قتل دی، هغه ما د خپل کاکا د زوی ربیعه ابن الحارث د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی هغه ظلمن قتل شو، پیغمبر علیہ السلام به بس ما معاف ما سوک معاف. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې د نن نه بعد زما په دین کې د سود او د ربا گنجائش نشته، انټرست او یوزری، د انټرست او د یوزری گنجائش نشته. او وی فرمایل چې لومبنه سود چې زینن ډراپ کوم هغه زما د تر د عباس ابن عبد المطلب ربا دا ډېر کروڑپتی انسان سوچو په کروڑونو دینارونه وغسرا او بلا خلک مفروض په سود باندې. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی ورته څومره سود چې چا باندې لازم دی هغه ما ډراپ کړ، دلته صرف خپل کیپټل ورکړي، صرف خپل کیپټل ورکړي. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پاسه هغه فرمایل چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سود معاف کړ، نو کیپټل کې چا سره نو ماته دراکی که چا سره نه او تاریخي دیو شوی دی چې څو خور سره وشي بیا دې مال راکړي، چې څو خور سره وشي نو بیا دې مال راکړي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا مزید فرمایل وی پکور کې دن نساءکم د خپل بیبیانو باب کې د الله تعالی نه ویریږي، د خپل شذو باب کې د الله تعالی نه ویریږي. استحللتم فروجهن بامر الله، تاسو دا غي په بدن باندې نفع خلی دا د خدای اجازه ته ګنیا سره شی حرام او اصل عمل سو حرام، الله اجازه درکې د طریقې سره نو دغه نفع غسل په جایز شي. لہذا دا غي د حقوق په حواله باندې بم د خدای حکم ته غاړه کېږي. او وی فرمایل چې ارقاکم ستاسو کنټرول کې کم خلک چي دي ستاسو، یعنی چې ته باوسه ته باوسه ته مالک ته ارته چې خدای کنټرول کې دي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل
البسوهم مما تلبسون واطعموهم مما تاكلون دا غي د پاره د داسې خوراک تنظیم کوي لکه ځان لچکه او د داسې جامې تنظیم کوا لکه ځان لچکه. نو دا یو جنرال پرنسپل دی، یو جنرال پرنسپل چې ستا کمپنی ده، تاسو کمپنی دا استا شریکه دا د حکومت طرف د قانون نشته چې مینیمم ویجز سدي، مینیمم ویجز سدي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بس موږ ته جنرال پرنسپل لا کړ چې دا تکم ډوډۍ خوري او تکم درته چې څنګه کور کې اوسېږي چې کور د استوګ نه قابلیت. پیغمبر علیه السلام فرمایي کم از کم دا غي مینیمم ویجز دوره مقرر کا چې دا بشرینه پکې ورته ملاويږي. خبره دین کړل. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې دا تفصیلی خطبه ویلا، نو دې تفصیلی خطبه نه بعد صحابه ته وی الا هل بلغت، اوس وی لګ ما ته خبر را کوي چې ما د خدای حکم صحیح در ورسو. الا هل بلغت، ما د خدای حکم صحیح در ورسو. الا هل بلغت، درې واره تاسو په چې ما د خدای حکمونه خدای درویش کاره کې صحیح در ورسو. ټول صحابه ویجی او د ژوند په اس میدان کې ست تاریخي پاتې نه ده، د ژوند په اس میدان کې تاریخي پاتې نه ده، تار ژوند هر میدان داسې روشن. قالوا بلا، هغه ویجی او پیغمبر اسلام داسې اسمان ته کوتل اللهم فشهد اللهم فشهد اللهم فشهد وی او الله ته گواشه، او الله ته گواشه، او الله ته گواشه چې ما دوی ته ورس. او پیغمبر ته خبر راغی چې اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نن رز ما تاسو له دین تاسو کامل کو، تاسو باندې میں نعمت پل مکمل کو، ورضیت لكم الاسلام دینا، او اسلام میں تاسو له بطور نظام پش کو، اسلام میں تاسو له بطور د نظام پش کو چې دا به صرف عبادت نه، ستاسو لپاره سیستم دی. تاسو شه یعنی ستا تجارت، ستا معیشت، ستا معاشرت، ستا سیاست، ستا حکومت، ستا ټول دنیا ژوند دا په سبا کې د اسلام په اصول دا اخیره. یا ایها الرسول، پیغمبر بلغ رسوا ما انزل الیک، آغا چی نازل شوی تا تامر ربک د جانب در افستانا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اکتا دا کارنو کو فما بلغت رسالتا، نو تاند رسول رسالت دا اللہ تعالی، میسج دا اللہ تعالی، واللہ یاسمک من، اس بازی خبری دا سی دی چې ستا اراده دا نه ده چې څوک ورسره چیلنج کوي، خو اټومیټیکلی یو سړی ورسره چیلنج شي. تاسو ته لطیفه ویلې چې یو ځل ما بیان کول ته وطن کې نو په داسود او پربا باندې مې ذکر وکړ، صحیح. نو دا غي نه بعد د بیان نه بعد یو بوډا راغی ما ته مولوی سه ما ویډیو خاصه بیان ان شاء الله له خوشاله کړه. ما جزاک الله بابا، خو ما ته دا وایا چې دا زر ته چا قولم تا چې به خبره سود کول، ما ته کتل نو زما دا یقین دی چې تا ته چا ویری دي چې دا بابا سود کوي. ما بابا ما ته چانه ویری ته ځان له خبره ګټي فیل کې ته خپل ګټي فیل وینا ما کې چارته ویلی، نو تا خو مسله صحیح وکړه، خو هغه سړي سره بس وګورم صحیح شو. نو ورته بابا بس عزم وکړه چې آینده لپاره بس زما توبه ده، آینده لپاره به دا کار نه کوم. صحیح شو. اوس بعض اوقات یو سړی هغه ستبن شي چې دا مولا صاحب دا ما ته خبره کوي، چاته کوي دا ما ته خبره کوي، نو یقینا خطرونه مولا صاحب ته چې دا سړی کله ریاکشن شکار شو نو دزبره باندې سبو کې راځي تا ما ایڈریس کې انا چې مولا صاحب ها مسله ذکر کوي څه کوي، خو چې کم سړی هغه کانشیس باندې بوج وي صحیح نه هغه ګلټي فیل کوي، څه کوي ګلټي فیل کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د عرب معاشره کې د بوتانو پر ضد لګیاو، د دې ټولو خرافاتو پر ضد لګیاو، ناغه خو هر وخت د پیغمبر منتقص کوي چې زموږ په خبره باندې با فرچر خلاف خبره دین کې رااله. نو سه تحفظ وی چې دا ټول دنیا مخالف ده، دوی برا تکلیف ورسین، الله تعالی ورته چیرېګا ما والله یاسمک من الناس، الله تعالی بتا محفوظ کوي د خلقنا. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته راغی، مکه معظمه کې دا کیفیت نو، مکه معظمه کې خو مشرکین مکه مدا کول چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به کله کله ټارچر کو، همیشه به دا مرګري ټارچر کول، څوک به ټارچر کول دا غمر. خو چې کله پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره ته راغی او ریاست اسلامی قائم کو، نو دا غي د ځان لپاره خطر ګڼله، بیا د پیغمبر علیہ السلام د اساسینیټ کولو لپاره منصوبې جوړولې، پلاټینګ کو سره لپاره چې پیغمبر علیہ السلام قتل کی. لہذا مختلف اوقات باندې مختلف کسان ریډ هینډډ اونیول شو، او پیغمبر علیہ السلام ترا او ته حضور علیہ السلام معاف کړ، هغه یې اډمټ وکړه چې موږ سره پر راغلو ستاده مړولو لپاره، خو پیغمبر علیہ السلام معاف کړ. خو دا خطر وا، لہذا د شپې با
صحابه کرامو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور باندې پاره ورکولا. تاسو پاره وای پیرا نو پیرا به ورکولا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور نه چا پیرا. ازواج مطهرات د شپې او پیغمبر علیه السلام چرته د کور نه وته. حضرت عائشه فرمایي رضی الله تعالی عنها افتقدت النبي صلی الله علیه وسلم ذات لیله. یو شپه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بستر باندې نموند نو ورپسې راووتم ځکه د خطرې وخت. اول مې کور کې ولټو چې کور کې نو بهر راوتم په مسجد کې مې ولټو نو چې مسجد کې نو د مسجد د بهر وتم بقی طرف ته. کوم طرف ته؟ جنت البقیع طرف ته. نو اتلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بقیع کې ناستو او دعا یې کوله. پیغمبر علیه السلام بقیع کې ناستو او دعا نو زه مطمئن شوم چې نه بس هی از اوکے. زه مطمئن شوم چې ټیک ټاک خبر دین کې رااله. دیوا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د مدینه منوره ته چلار شي نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام قبر مبارک دی. حضور علیه السلام د قبر مبارک سره د جمعه طرف ته کم فنس لګیدل دي. نو د فنس سره مختلف پلرز دي. د ریاض الجنت کې وي ورته. نو په ریاض الجنت کې مختلف پلرز دي. نو یو پلر په هغه کې دی هغه ته وایي اسطوانه علی یا اسطوانه الحرس. پلر اف علی څه شي؟ پلر اف علی یا د پیری پلر څه شي؟ د پیریدارای پلر. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مسجد کې بناستو بیان وکړو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کې بناستو درس وکړو یا بچا سره خبرې کولی یا ډیلیګیشن سره ملاوي دو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه پلر سره ناستو یا هغه پلر سره ولاړو. تور وی راځته و هغه پلر سره با ولاړو او هر نوې راتون کې سړی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه باندې نظر ساتو. نو که ناشتا سړی براغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته قتل چې دې سړی اراده سړي انټنشن سړي. نو که انټنشن به صحیح معلوم شو حضرت علی خپل ځای باندې ولاړو. که به حضرت علی ته شوبه پیدا شو چې دا سړی خو اجنبي دی دا سړی سره بیگانه دی او حرکات هم سخونه نخکاری. نو چې هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته رانږدې شو کې بناستو نو حضرت علی رضی الله تعالی برابر ورپسې وشاته ودرېد. سړی شاته ودرېد چې دې چرته حرکت ونکړي. نو دا اولی ځکه چې کفار مکه هغه لګیاو د پیغمبر د اساسینیټ کول د پاره پروګرام جوړو. صحیح. نو الله تعالی رسول پاک ته والله یعصمک من الناس. الله تعالی بر انسانانو نه بچ ساتي محفوظ بر ساتي. نو چې دا آیت نازل شو پیغمبر علیہ السلام حضرت علی ته پیره ختمه. حضرت علی ته وې پیرهداری ختمه. صحابه ته وې د شپې زما د کونه چا پیره مکوي بس ځکه چې اوس پروټیکشن نه لري. الله تعالی والله یعصمک من الناس. ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. تاکید سره اللہ تعالی ہدایت نور کے قوم کافرانو تا. قل تو یا الکتاب وال کتاب لستم علی شیء. تاسو نه په هیڅ شی باندې تاسو په هیڅ شی نه یعنی معنا دا ده چې قابل اعتبار دین در سره نشته. قابل اعتماد دین در سره نشته. الوی حتی تقیم التورات مگر علچتا سے امپلیمنٹ کئے تورات والانجیل او انجیل. نوز دے پوگورا کہ یہودیان تورات امپلیمنٹ کی صحیح طریقہ نو تورات امپلیمنٹیشن تقاضا دارا کہ محمد رسول اللہ بانی و ایمان داری صلی اللہ علیہ وسلم. او کہ عیسیان انجیل امپلیمنٹ کی صحیح طریقہ نو دے انجیل دے امپلیمنٹیشن تقاضا دارا جیسا بتے وہ محمد رسول اللہ بانی و ایمان داری. حتی تقیم التورات مگر علچ قائم کی تورات والانجیل انجیل وما انزل الیکم من ربکم او آج نادر شویتا سر جانب درفتا سنا ولیزیدن کثیرا منو یقینا زیادی کی دیر ددویلا ما آج تا چنادر شویتا تا من ربکا دا جانب درفتانا اغدین کیس کی طغیانن د حیثیت د سرکشینا او د کفرنا یعنی تا د جسمره نوی وحی راځي دومره دوی په طغیان او په کفر کې اضافه کیږي. فلا تاسا پس تم فکر من کے گا للقوم الکافرین پقوم کافرانو بانے ان الذین تاکہ سرا کسان آمنو چی ایمان راوڑ دے والذین آکسان ہادو چی یہودیانو پخپل زمانہ کی نو دخپل زمانی یہودیان دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ کے دے مسلمانانو والسابعون او سابعین. نو متاسوی د سابعین دو گروپ دی. یو هغه چې ستاره پرستی او دویم هغه چې آتش پرستی. یو هغه دی چې اوس عبادت کوي چې د ستورو او دویم هغه چې عبادت کوي د فلیمز د اور هغه ته مجوس وایي. سوی ورته مجوس. نو بنیادی طور دا خلق توحیدیان دا موحدین خلق هغه پیغمبرو زرادشت هغه پیغمبرو زرادشت
او دای سره آسمانی دینو خدای خپل دین دا سے ګډوډ کړ لکه يهوديانو سے ګډوډ کړي دي او عیسایانو ګډوډ کړي دي نو د عیسایانو هغه هم شرک شو د يهوديانو هغه هم شرک شو ارده هغه هم شرک شو والنصارى او نصارى نو صلی الله تعالی و چې کوم يهوديان کم صابئین او کم نصارا میں مراد دی من آمن باللہ چا ایمان ساتا اللہ تعالی بانے والیوم الاخر اپر وزد آخر بانے وعمل صالحا اغمل کڑے صالح فلا خوف علیہم نشتا یردوی بانے ولام یحزنون انبدوی فکر ملکے لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل تاکہ سر منگا غستنا وعدہ د بنی اسرائیل نا وارسلنا الیم علیکیو منتویتا رسولن پیغمبران پیدر پہ رسولن پیغمبران پیدر پہ کلما جاؤ رسول کلچ عمراغ دیت پیغمبر بما پا آغا احکامو لا تہوا انفسو چنکو قول نفسنو دوی فریقا کذبو ندیوی ڈلے پیغمبرانو دوی تکذیبو کو فریقا یقتلون او بل ڈلے قتلولا وحسبو اردوی دا خیالو اللہ تکون فتنتن چن پیدا کار جرم د چې پیغمبران د چای تکذیب کو چې تاسو دروغ وایي او څوک شهیدان کړل دا خیال دا خبره دروغ لوی جرم نه دی وحسبوا دوی دا خیال الله تکون فتنه چن پیدا شي فتنه جرم فهمون دوی لاند شو سمو اکان شو ثم تاب الله علیهم بیا توبه وکړه الله تعالی دوی باندې ثم همو خو بیا دوی لاند شو وسمو اکان شو کثیر منهم دیر دوی نه والله بصیر بما یعملون الله تعالی واج کوم کې پاغه عمل چې دوی کوي لقد کفر الذین تاکی سر کافران شوی دیا کسان قالو چی اگوی داویل دی ان اللہ هو المسیح ابن مریم چی اللہ تعالی دغ مسیح زوی دا مریم دے دا مریم زوی حضرت عیسیٰ چی دے دغ خدای دے بل خدای نشتا دنیا کے بلکہ خدای دے عیسیٰ شکل کی دنیا تراغل دے نو اللہ تعالی وی دا خلق کافران شوی دی ذکر گئی انسان تا خدای ہوئے حالانکہ اللہ تعالی فرمائی دا مدعی چست او گواہ مدعی سست او گواہ سست مدعی سست او گواہ plaintiff is passive and witness is very active صحیح چاہ چی دعوی نہ رہتا اگر دورا تکڑا نہ دے چی سوک داغی گواہ دے اگر شاید چی دے گا دیر تیز دے نا اللہ تعالیٰ ہوئی چی عیسیٰ ابن مریم کو کلم تا دعوی نہ کر ازدہ خدای یا دا خدای زویم اگر چی کلم خبر کرو ازدہ اللہ بندے وقال المسیح حالانکہ مسیح ویلی دیا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل عبد اللہ بندگی کوئی دا اللہ تعالی ربی چرب زما دے وربکم رب ساسو دے انہو خبر دادا من یشرک باللہ چی چاشر کو کہ اللہ تعالی سرا فقد حرم اللہ علی الجنت نتاکی سرا حرام کردے اللہ تعالی غبان جنت وماواؤ النار ازائی داغور دے وما الظالمین من انصار و نشتر ظالمان پارا مددگاران لقد کفر اللذین تاکیق سر اس اللہ تعالی وی چپ نصاراو کی خون بلا گروپون دی نصاراو کی بلا دیر گروپون دی یو گروپ آگا دے چی اغی بل خدای قائل ندی اغی وی خدای وو نو دی عیسیٰ شکل کی خدای تراغے دی عیسیٰ شکل کی دنیا تراغے دویم گروپ دے اغی وی خدای کمبینیشن دے دریو شکلو خدای کمبینیشن ترکیب دے ٹرنیٹی والا سو ٹرنیٹی والا منگو عربی کی تسلیس وایو سو تسلیس نہ اگر وہ کہ خدای عبارت تے دریو شیونو دے ترکیبنا او بیا په دې دریو شیونو کې هم د ابو اختلاف ته بیا په کې دوه ګروپ نه دي نو یو ګروپ وای چې دې ترکیب د دریو شی نمبر اول الله نمبر 2 عیسی نمبر 3 جبرئیل ہولی گوسٹ سو ورته ہولی گوسٹ اور دویمہ طبقہ اگر وہی اللہ نمبر 2 عیسیٰ نمبر 3 مریم دا ہولی گوسٹ پتہ بانے مریم نو اللہ تعالیٰ فرمائی دغت والا طبقیم کافران دی لقد کفر الذین تاکیق سر کافران شوی دیا کسان قالو چاگوی وی ان اللہ چی تاکیق سر اللہ تعالی ثالث و ثلاثہ دے درین دریو دے وما من الہ حالانکہ نشتر معبود الا الہ واحد مگر یو اللہ دے وان لم ینتو او کدی من نشود ٹرنٹی دا کی دینا
عما یقولون دغه خبره چې دوی دا کوم خبره کوي لیمسن الذین کفروا نو برسیږي کسانو ته چې کافران شوي دوی نه عذاب الیم عذاب دردناک. نو الله تعالی په مین ګروپونه ذکر کړل چې یو ګروپ د کریسچیانانو هغه دی چې هغه وایي خدای د عیسی شکل کې دنیا ته راغلی دی، خدای د عیسی شکل کې دنیا ته راغلی دی، لہذا هغه د بل خدای تصور نه لري، هغه جیسس لاړ بلی ایسا کوي جیسس لاړ بلی. او دویمه طبقه هغه ده چې هغه وایي خدای کمبینیشن د درې اجزاو دی، د خدای څو اجزا دي؟ درې اجزا دي، یو الله، دویم عیسی، دریم هولی ګوست. دا پکې یو فرقه ده. دویم فرقه هغه وایي ترکیب د درې اجزاو دی، یو الله، یو عیسی او دریم مریم. ها دا درې مین ګروپونه دي. افلا یتوبون الی الله آیات رجون کای الله تعالی تا ويستغفرون بخنن غواړي الله تعالی نا والله غفور رحیم. الله تعالی بخون کې او رحم کوون کې دی. مل مسیح ابن مریم ند عیسی د مریم الا رسول مگر میسنجر. الله تعالی فرمایي نو هغه زما زوی دی، نو زما جز دی، نه خدای دی. دا درې وړه شین سره احمد اولیکا چې نه هغه زما زوی دی الله تعالی وایي، نه خو عیسی زما زوی دی، نه زما جز دی، پارٹ هم نه دی، هغه زما پارٹ هم نه دی، او نه هغه په خپل خدای دی، بلکې هغه صرف سره میسنجر. مل مسیح ابن مریم نه د عیسی زوی د مریم الا رسول مگر پیغمبر دی. قد خلت من قبل تاکید سره تیسه مخکې دنا الرسول پیغمبران و امه او مور د صدیقه دا ډیر رښتونی او پاکبازه خدای ده، د مور دا ډیره پاکبازه خدای ده. نو دا رد دی په يهوديانو باندې، و امه صدیقه دا رد دی په يهوديانو باندې. وړاندې جمله چې عیسی ابن مریم رسول دی دا رد دی په عیسایانو او يهوديانو دواړو باندې، ځکه چې يهوديان هغه خو پیغمبر پریدا ولد زنا وی ورته وای دا انلیجیټیمیټ زوی د مریم، دا انلیجیټیمیټ زوی د مریم. نو په يهودو رد چې دا پیغمبر دی، پیغمبر د دنیا پاکباز شخصیت وي. او په نصاراو رد دی چې دې نه زما جز دی، نه زما زوی دی، نه په خپل خدای دی، بلکې دی پیغمبر دی. او امه صدیقه دا رد په يهوديانو باندې چې هغه وی دا مریم زناکار خدای معاذ الله، دا فاحشه او ګنده خدای. و امه صدیقه امور دو صدیقه دیر رشتونه پاک باز خددا کانا یا کلان الطعام. اوس دا رد بیا په عیسایانو هغه طبقه باندې چې عیسی ته خدای وای او مریم ته خدای وای، یا د خدای جزئی ګڼي، دا دواړه څه ګڼي؟ د خدای جز ګڼي. الله تعالی فرمایي چې د خدای صفت دار چې د خوراک نه کوي، د خدای صفت سره چې د خوراک نه کوي، ځکه چې څو خوراک نه او باتروم ته ځي دی وکړه بس وای کنه هغه باتروم داغه بنور تقاضیم چې خوراک کوي نو سکاک بم کوي، چې خوراک کوي فزیکل باډي بم لري، چې خوراک کوي فزیکل باډي لري نو واده بم کوي. ای بکنه بکنه دا ټول شیونه د خوراک ته چا پیرا ګرځي. اوس الله تعالی فرمایي چې د خدای په صفات دار چې دا ټول شیونه نه کوي، دا ټول شیونه نه کوي. او هر چې عیسی او مریم د دواړه خوراک کوي، نو چې څو خوراک کوي خدای نشي کېدی. کانا یا کلان الطعام دا دواړه چې خورل به طعام. انظر کیف نبین لهم الآیات وګوره څنګه مونږ واضح او دوی ته مثالونه. ثم انظر بیا وګوره انا یوفکون چې څنګه دی الاول شي د حق عقیده نه. قل تورته وایا اتعبدون من دون الله آیا تاسو عبادت کوئ د الله نه علاوه ما د آجا لا یملک لكم ضرا چې هغه اختیار نه لري تاسو لپاره د ضرر در کولو ولا نفع ان د نفع ور کولو. والله هو السميع العليم الله تعالی هم دې اوریدونکو عالم دی. قل تورت وایا یا آل الكتاب او آل کتاب لا تغلو فی دینکم غلو مکوي. غلو وای د حد نه تجاوز کولو تا، غلو څه ته وای؟ د حد نه تجاوز، لیمټس مکراس کوي، حدود مکراس کوي، په حدودو کې دن نه پاتې کیږي، حدودو کې دن. ځکه انسان که دغه سے مادر پدر آزاد پرېږدي به د حیوان نه بدتر کیږي، ویسے کی د حیوان نه بدتر کیږي. نو انسان آزاد دی، خود آزادۍ یو دایره ده. انسان آزاد دی، خود آزادۍ یو دایره ده. یعنی انسان آزاد دی په دې کې چې خوراک وکړي، صحیح خود دې آزاد دی. سمانا چې لړشي چې پر رستورانت باندې حمله وکړي او خوراک شروع کړي، د حمید پر رستورانت باندې حمله وکړي،
اخو را شروع کیږي بھائی دا خو ازادي ده الکه دا ازادي خدا ازادي سره لیمټس لري دا ازادي سره لري دا لیمټ لري چې ستا ازادي تر دې چې په لیګل طریقې کوم خوراک ته حاصل کې نه وکوا انسان آزاد دی چې د خپل شهواني تقاضي پوره کړي نو دې پارچا باندې حمله کوي نه دا هغه د پر شرعاً تقاضي پوره کول یو لیمټ دی چې واده بکې او بیا خپل شهواني تقاضي پوره کړي د قرانګي هر یو شی پاره کې شریعت اسلامي لیمټ خو ده مادر په در آزادي دا خو بیا څه شي ده موږ ورته بادشاہګردي ده بیا څه بادشاہګردي ورته اندیر نګري ورته خو ورته اندیر نه وحشت ده دا خو انسان وایي شي انسان دا خو وایي چې بعد نه زناور ته جوړ شي مواشي ته جوړ شي بلکې دا غي نه زیات بدتر وي په دې انګريزي کې یو مقوله ده یو سړی پلار روانو او وسره یو سټیک تاسو وایي موږ تامسا وایي لرګي یو لکړه وسره وا ناغه لکړه داسې ګوتو کې تاول راټاوله بعضي خلک ډېر داسې دې سره تاوي راټاول ناغه داس تاول راټاوله نو چې داسې تاوله نو بل سړی خوا کې تیرې دغه پوز کو لګیدا دغه سره لګیدا دغه پاز او لګیدا ناغه غوسه شو ورته او غوسه شو چې ته شرم نه درځي صحیح نو دا ورته وی this is my freedom دا زما ازادي ده نه هغه ورته listen your freedom ends where my nose begins your freedom ends where my nose begins ستا ازادي هغه ختمي چې کوم ځای زما پاتې شو کی صحیح نو ګور دا څومره خبره ته نه کوم نه your freedom ends where my nose begins ستا ازادي دا هغه چې کوم ځای زما پاده شروع کیږي اوس مسلمان آزاد دی پدې کې چې مسجد تراشي د عبادت لپاره سره پر د عبادت لپاره اوس آزاد تر دې حد پورې چې غراشي د امام په مسله ودرېږي نه تاسو کې ودرېږي یا راشي په پوډیم ته حضرت تاسو خطبه درکو نه مرګري د هر چا ځان خپل لیمټ دي هر چا ځان خپل او کداغه څنګه وو چې بای ټول انسانان آزاد دي بیا تاسو باندې په خپل کمپنۍ کې ولې لیمټ څه کوو دي زه په هغه چیر ولې نشم کې ناشته چې کوم د جنرال منیجر ناشته صحیح شو کوم ځای پریزیدنت ناشته بیا زه اول افیس ته ولې نشم کې یا کوم ځای آنر شوارزنگر ناشته یا کوم ځای ایون سټي چیف ناشته نه د هر چا ځان خپل لیمټ دي قل یا آل الكتاب وآل کتاب لا تغلو فی دینکم غلو مکوئی دا حد نہ تجاوز مکوئی فی دینکم پا دین خپل کے غیر الحق پنا جائز طریقے سر نو پا دین کی دو کارونا چوی دا نارواری دا غلطولی کے نصار احمد یو توی غلو او یو توی تقصیر یو توی غلو او بلد سوی تقصیر دیڑن بنی توی افراد توی سر او دې دویم ته وایي تفریط افراد دا چې دې وګوره دین لازم کړی تا باندې یو شی تر دې ایلیمنټ تر دې او تا ځان باندې فرض کړی هغې نه ورپه اخوا دې ته وایي افراد دې ته وایي افراد ځکه تا په دین کې یو اضافي شی شامل کړ چې د هغې دین سره تعلق نشته دین تا باندې فرض کړی دی یو شی تر دې چې تل تر روان یا دا د فرض د حد دغه دی او ته دلته ستار شي چې بل د فرض دې ته وایي تفریط دا تقصیر دی یعنی یا د لیمټ نه دی خوا ودرېدې نو دا تقصیر د دام ناروا دي د لیمټ نه ور واوړېدې نو دام ناروا دي یعنی لیټ می ګیو یو ان ایگزامپل د ماسپخین فرض څو رکعات دي څلور رکعاته نو کو نثار احمد وی چې شپږ رکعاته فرض دي نو دا افراط دی دا څه دی افراط دی او ناروا دي او حیات وی چې درې رکعاته فرض دي د ماسپخین نو دا تفریط لا ناروا دي خبر دې کړه نه حد پوری بزے دا حد نہ آخو بناوڑے دیکھو اب ہم نے سٹاپ کیے گئے افراد اور تفرید قل یا آل الكتاب وآل کتاب لا تغلو فی دینکم غلو مکوئے پدین خپل کے غیر الحق پنا جائز طریقہ ولا تتبعوا اهواء قوم لکه استاد ته مثال درکم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سحر منځ کو څه وکړ د سار منځو کو نو مانځنه بعد دعا وکړه مانځنه بعد دعا وکړه صحابه داغه دعا باندې امین وې صحابه داغه دعا باندې امین وې اوس سره کپه دغه دعا باندې دا دلیل نسی چې د هر مانځنه بعد دعا کول فرض دي نو دا افراط دی دا افراط دی او مقابله کې هغه خلک چې هغه د مانځنه بعد دا دعا کول بدعت دی دا تفریط دی دا څه دی
د تفریق ته یعنی معنا دا نه چې دا یو جائز او ښه عمل دی. قل یا اهل الكتاب واتوا الكتاب لا تغلوا في دينكم غلو مکوئ پدین پر کې غیر الحق پنا جائز طریقہ ولا تتبعوا اهواء قوم ام فالو کوئ خواہشات داغ قوم قد ضلوا من قبل چې هغه گمراه شوی مخکې دینا وضلوا كثيرا گمراه کړي دي ډېر خلک وضلوا عن سواء السبيل گمراه شوی د برابر لارې نه لعن الذين كفروا لعنتیان شو آکسان چې کافران شو د بنی اسرائیلنا غلا لسان داود په بد دعا د داود علیہ الصلوۃ والسلام باندې نو سکسانو داود علیہ الصلوۃ والسلام ډیر چاڅ کړ نو الله تعالی نه داود علیہ السلام دعا وکړه خدای دې ته مکافات عمل ورسه نو دا غي شکلونه د پک پشان شو شکلونه د خنزیرانو پشان شو. وعیسی ابن مریم او سنور لعنتیان شو په بد دعا د عیسی ابن مریم باندې هغه ټارچر کو نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بد دعا وکړه نو دا غي شکلونه د بزوګانو پشان شو. ذالک بما غصوا دار دی وجه چې دینا فرمانه کولا وکانو یعتدون ودوی چې زیاته کو د حدودونه تیرې کانو لا یتناهون ودوی چې نیمه کول یو بل عن منکرین د ناکار کارنا فعلوا چې دوی کولو. صلی الله تعالی فرما حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په معاشره کې څوک ناروا کوي سوسایټي کې خلق ناروا کوي وایلیشن کوي د الله د احکام او څوک دا غي من کول ولني څوک او څوک هغه ته بدوم نه وي چې نه دا کار بد چې دا دوی کوي بیا الله تعالی یو عمومي عذاب راولي په ټول سوسایټي باندې یو عمومي عذاب راولي په ټول کمیونټي باندې او که په دا کمیونټي کې څه کسان داسې موجود وي چې هغه د جې هغه ته مرګ دا کار خنده دا ناروا ده دا الله د حکم خلاف ورزي ده دا پیغمبر د حکم خلاف ورزي ده نو دغه منکونکو د وجه هغه د عذاب نه بچي. کانو لا یتناهون ودوی چې نیمن کول یو بل عن منکرین د ناروا کارنا فعلوا چې کول دوی لبئس ما کانوا یفعلون ډیر ناکار دی هغه چې دوی کولو ترا کثیر منهم ویني بت ډیر د دی ال کتابنا یتولون الذین چې دوستانه ساتي دا کسانو سره کفرو چې کافران شوی دي او صلی الله تعالی فرمایي چې باید چې د يهود او نصارا خو تا ته نږدې وي په نسبت د مشرکانو د مکی په نسبت د مشرکان خلدی تعلق د مکی مشرکانو سره د ستا مقابله کې غي سره ولاړ دي. ترل و ترا کثیرا منهم یتولون الذین چې دوستانه ساتیا کسان سره چې کافران شوی دي لبئس ما قدمت لهم انفسهم ډیر ناکار دی هغه چې روان دي لګلې دوی د پاره ځانو دوی ان سخط الله علیهم هغه دا خبره چې په غضب شوی دی الله تعالی دوی باندې او فی العذاب هم خالدون فعذاب کې دوی همیشه پراتی ولو کانوا یؤمنون بالله کچره دوی ایمان ساتل اللہ تعالی باندې والنبی پیغمبر باندې وما انزل الیہ کتاب نازل شوی دے پیغمبر تا متخذهم اولیاء نو دی بنونی ول کافران له دوستان ولکن لکثیر منهم لیکن ډیر دوی فاسقون دا فاسقان لی لتجدن خامخاتب مومی او وینبا اشد الناس عداوتا سخت انسانانو کې دشمنای په اعتبار للذین آمنوا مؤمنان سرا الیهود یهود اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مسلمانان سره ټول زیات دشمنی بل چاوي د یهودو والذین اشرکوا او دعا کسانو چې مشرکان دي ولا تجدن اقربهم اقربهم نسبتا نزدې اقربهم معنا نسبتا نزدې او تبهم نسبتا نزدې مودتا لتعلق په اعتبار للذین آمنوا کسان سره چې ایمان راوړل سو قالو اغه خلق ان قالو چې وای ان نصارا چې مونږ نصارا یو ذالک دار دی وجه بان منو کسیدا چې په دوی کې دانشمن خلق موجود دي کسیس معنا دانشمن عقل من خلق وروبانا اپدې کې مونږ موجود دي پوپ ناشته څوک ناشته پوپ خود پوپ څوک منی نه کني هغه ورته دا ناروا کوي ته پوپ څوک منی نه کني هغه پوپ ورته دا په افغانستان کې څوک لم داسري دا ناروا دي دا په عراق کې څوک
دا ناروا دي. ذالک بان لمنو قسیسینا ورهبانا وانهم ادا چې مجارته دې لا یستكبرون اغه ځان ډیر لوی نه غني خبره ته وکی دي دانشمن خلق ته لہذا په خبر باندې ځان کوی. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران من لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه وجعلنا وسمعنا وتوانا لنا نهار فالله خير حافظا وارحم